د راتلونکي کال په پسرلي کې په کندوز ولایت کې د تازه نیالګیو د نیالولو او زرغونتیا رامنځته کولو هڅې او چمتووالی په همدې موخه نن د کندوز ولایت د مرستیال په مشرۍ او یو شمېر رئیسانو په ګډون غونډه جوړه شوه. د دې ولایت د دولتي ادارو په دې غونډه کې د ولایت مقام مرستیال والي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شنو نیالګیو په ایښودلو او په زرغونتیا ټینګار وکړ او له اړوندو ادارو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې لازم چمتووالی ونیسي. په ورته وخت بیا د کرنې، چاپیریال ساتنې او د ښاروالۍ رئیسانو په دې برخه کې د لازمو تیاریو خبره وکړه او د کندوز ولایت په کچه یې د تازه نیالګیو د کینولو د کمپاین د ژر پیل خبر ورکړ. زمونږ د غونډې هدف دا و چې په کندوز کې باید نیال کینول سي او عامه پوهاوی وسي د مساجدو د خطیبانو له لوري نه چې هر سړی باید یو ونه کیدي او د حکومت ادارې او د محیط زیست د ریاست لخوا څخه کومه ځایونه وښودل شول، دشت ابدان سرک، د چاردرې سرک، نور د ایلاباد سرک، دا به د نیالګیو کینولو لپاره سږ کال د موږ د پلان لاندې او دې کې به په زرهاو په سلهاو نیالګي موږ دو او ټولو هیوادوالو باندې غږ کوو چې د دې په ساتنه کې او پالنه کې موږ سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پسرلي له رارسېدو سره په کندوز ولایت کې د دولتي ادارو له لورې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په زرګونه نیالګي کینول کیږي.